أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یو بل سوال مطرح کیږي په آخر کې دی وی په داسې حروفو کې کم یو حرف لوستل کیږي او کم یو نه لوستل کیږي. په داسې حروفو کې کوم یو حرف لوستل کیږي او کوم یو نه لوستل کیږي. په کوم حرف باندې چې زور، زیر، پیش یا جزم وي. دلته ګوره یعنی د تیر جواب په آخر کې ویلې ځینې کلمات نور هم دي چې هلته حروف اضافه شوي دي خو نه لوستل کیږي، هغه هم پیژندل پکار دي. دا سوال د هغې جواب دوباره تشریح غواړي. ځکه ورسېده د هغه تیر جواب په آخر کې ویلې ځینې کلمات نور هم شته، ځینې حروف دي چې په قرآن کریم کې هغه نه لوستل کیږي، هغه هم باید وپېژنئ. نو سوال یې مطرح کړو هغه کوم حروف دي چې نه لوستل کیږي. سوال هم واغسته که نه؟ نو دی وایي چې هغه حروف باندې چې زور، زیر، پیش یا جزم وي هغه لوستل کیږي. یعنی هغه حرف چې حرکات یا سکنات ولري نو هغه څنګه کیږي؟ لوستل کیږي. او کوم حروف چې په قرآن کریم کې په رسم کې موجود وي خو د حرکات او سکناتو نه خالی وي، د حرکات او سکناتو نه خالی وي نو هغه به نه لوستل کیږي. لکه دلته اوس وګورئ قالوا الآن، دا اصل کې قالو دی، واو باندې څه حرکت شته نو نه لوستل کیږي. دا خپل هر یو ځان ته وجه لري او د دې په وجه تاسو پوهیږئ. اجتماع ساکنین د وجه نه، ځکه اجتماع ساکنین کې قانون چې اول مده وي نو هغه به څه کیږي؟ حذف کیږي. نو تیار د تلفظ نه حذف کړی ده، نو ځکه حذف کړی چې نه په حرکت ورکړی نه په سکون ورکړی. نو صحیح ده ته خو قاعده زده کړله، ته خو په معنا پوهېږي. یو څوک چې په قاعده نه پوهېږي نو هغه به څه کوي؟ هغه به د حرکاتو ته ګوري که نه چې ولا دا هېڅ شی هم نه لري نو نه به یې وایم. خبره ورسېدلې؟ نو دغسې ده. د الف نه وروسته چې کوم حمزه راغلی ده یا فی الارض کې د فا نه وروسته چې کوم یا راغلی ده فی الارض، د اصل کې فی الارض، دلته موقع د اجتماع ساکنین قانون ده. قال الحمد، دلته هم قال الحمد، نو دا ټول نه لوستل کیږي. صحیح شو؟ دا د جزم او حرکت نه خالی دي. البته الف یو داسې حرف ده چې په دې باندې سره حرکت او جزم وغیره هیڅ هم نه وي. د الف خو خاصیت هم دا ده، د الف خو خاصیت هم دا ده چې الف به همیشه څه شی وي؟ خالی وي. ځکه په الف باندې کسر راغلل بیا به دا الف بیا الف نه پاتې کېږي، د نه څه جوړېږي؟ حمزه جوړېږي. نو ځینې خلک دا تلفظ کې دغه غلطیانې کوي، الف وایي نه، هغه به الف وي چې کوم خالی وي. او موږ تاسو په ابتدایي کتاب کې نو چې کله د مطبخ باره کې هلته موږ چې هر کله چې د الف خالی نه مخکې، یعنې دا دې لپاره ویلي چې څوک چې الف او حمزه ترمنځ فرق نشي کولی نو هغه ته به دا وایي چې الف همیشه څه شی وي؟ خالی وي. او کله چې په همدې خالي الف باندې څه راشي، څه حرکت او څه جزم، نو بیا الف نه څه جوړېږي؟ حمزه جوړېږي. لیکن دا خو معلومه خبره ده چې الف همیشه خالی وي، لیکن د دې باوجود اکثرو ځایونو کې لوستل کیږي. لکه الصرا، صرا اوس الف خالی ده که نه؟ دلته اوس لوستل کیږي. ولې؟ آفرین، ځکه چې الف به په هغه وخت کې لوستل کیږي چې کله مخکې ته نه فتحه واقع شي. بیا به دا به کوم الف وي؟ الف ماده. یعنی الف د لوستلو لپاره یوازې او یوازې یو محل لري چې هغه د مد په صورت کې ده، هغه د مد په صورت کې ده. نو چې کوم ځای کې مد نه وي نو بیا الف هلته نه ویلی کېږي. د اجتماع ساکنینو کې د الف ځکه نه ویلی کېږي ځکه چې هلته د الف نه مخکې چې کوم حرف دا ډایرکټ د الف په ځای باندې پرېښود هغه دریم حرف سکون سره جنګېږي نو دا غریب منځ کې پاتې کېږي. نو ځکه بیا دا هم څه کېږي؟ موږ وایو چې اجتماع ساکنین د وجې نه څه شو؟ د دې تلفظ حذف شو، خو د رسم نه څوک حذفولی نشي.
لکه سورات دین دران ورسره چې کوم الف راغلی و ځکه دا را الف ځکه ویل کېږي چې دا اوس د الف ولې ویل کېږي مده ده د الف ولې ویل کېږي مده ده څه پوه شوې چې مده ده ځکه چې مخکې ته نه فتحه راغلی ده یا مثلا التابوت د تا نه وروسته کوم الف چې راغلی اتا یا التائبون که نه نو دا ډېر ځایونو کې الف راځي او دا ویلی کېږي ځکه ویلی کېږي چې مده ده د مد په صورت کې ویلی کېږي نو دا موضوع هم حل شوه چې قرآن کریم کې هغه کلمات یا هغه حروف به ویلی کېږي چې په هغې باندې حرکات یا سکنات موجود وي که حرکات او سکنات موجود وي نو هغه به ویلی کېږي او که نه وي نو هغه به نه ویلی کېږي البته الف سره به دا ګزاره کوئ چې الف همیشه خالی وي د حرکات او د سکناتو نه صحیح شو دی به د مد په صورت کې څه کېږي ویلی کېږي سوال بل دا ده چې اوس تاسو پورته وښودل تاسو موږ ته رایاد کړ چې الف باندې سره له دې چې نه حرکت وي او نه جزم خو بیا هم اکثرو ځایونو کې لوستل کېږي نو اوس موږ ته څنګه معلومه شي چې کوم ځای کې الف لوستل کېږي او کوم ځای کې نشي لوستل کېدی ما پې خبره وکوله خو دلته دا کتاب عبارت هم ویو کوم الف چې د کلمې په منځ کې وي یا په آخر کې وي خو د هغې نه وروسته د دویمې کلمې په شروع کې حمزه وصلیه نه وي هغه خو لوستل کېږي او کوم الف چې وي هم د کلمې په آخر کې او د هغې نه وروسته د دویمې کلمې په شروع کې حمزه وصلی هم وي نو هغه بیا نه لوستل کېږي د مخکینی قسم مثالونه لکه الصرا صرا اوس وګوره الف شته که نه خو د هغې نه وروسته حمزه وصلی نشته التابوت فلما القوا دا حمزه چې دی نو دا وصلی نه ده قطعی ده واذا قیل حمزه ده او وروسته ترې حمزه هغه نشته څه ورته وصلی نشته صحیح شو او اگر که دی خود کلمې آخر کې دی فلما القوا یادی لیکن د هغې نه وروسته حمزه وصلی نشته او دوهم قسم مثال چې الف راشي خو د هغه نه وروسته حمزه وصلی وي لکه قال الحمد دلته قاله یوه کلمه ده او الحمد بله کلمه ده موږ د اجتماع ساکنینو کې همدا خبره کوو چې حمزه وصلی د وصل د وجې نه حذف شوه نو چې کله د وصل د وجې نه حذف شو نو دوه ساکنین سره څه شول ملاقي شول یو ځای شول نو د دوو ساکنو د یو ځای کېدو علی غیر حده صورت پیدا شو ځکه دوه په دوو کلمو کې دي نو ختمولو دپاره به یو قانون څه و مده و نو دلته بیا د الف د څه وجې نه ختمیږي حذفیږي د اجتماعي ساکنین د وجې نه نو د پیژندلو دپاره دا ښودله چې په مابعد کلمه کې چې دا حمزه وصلی موجوده وي نو بیا دا نه ویلی کېږي یا مثلا تحتها الانهار تحتها یوه کلمه ده او الانهار بله کلمه ده نو چې کله موږ دا دواړه کلمې یو ځای کوو تحتها الانهار دا حمزه وصلی خو ختمه شو حمزه وصلی ده که نه همدغه حمزه وصلی وایي دا وپېژنې چې کوم ځای کې حمزه وصلی راشي نو په هغه ځای کې به د الف نه ویلی کېږي ځکه حمزه وصلی چې دی نو د وصل د وجې نه د منځ نه ځي او الف نو حمزه وصلی چې د منځه لاړه نو هلته اجتماعي ساکنین پیدا شو نو د الف بیا د اجتماعي ساکنین د وجې نه څه کېږي ختمېږي خبره هماغه ده خو لږ صرف بل اړخ ته پرې راته راغلی ده ښه همدغه شان وایي هغه الف هم نه لوستل کېږي کوم چې د جمع د واو نه وروسته لیکل شوی وي جمع د واو نه وروسته لکه آمنو د جمع د واو سره پر رسم کې الف ضرور لیکل شوی وي هر ځای کې چې د جمع واو راځي نو هغې سره به الف لیکل شوی وي نو دغه الف به څه کېږي نه لوستل کېږي کفرو تفسدو خلو واویلین هم ده دلته ګوره ښه خو د جمع واو ده واو مد وي که واویلین خو دلته خبره د لین او د مد نه ده کړې صرف واو د جمع درته ښودلی هر ځای کې چې جمع دپاره چې کوم واو راځي نو هغه سره به ضرور عربي ګرامر او د قواعدو په اساس باندې الف لیکل شوی نو دغه الف به بیا نه لوستل کېږي داسې الف نه وروسته که چېرته حمزه باندې حرکت وي بیا هم لوستلو کې نه راځي
قالوا آمنا قالوا آمنا و دې دلته وسوګره قالو کې دلته خو دا واو د جمع خدا کنه الف خو سره لیکل شوی ده او اخوته په دویمه کلمه کې حمزه موجود ده اوس هم نه لوستل کیږي ځکه په دغه صورت کې دلته مد ده نو مد نو هغه الف به کار نه ورکړي دا هغه خو اسم نه لوستل هغه د واو سره راغلی ده هغه د جمع لپاره راغلی ده هغه د جمع لپاره د جمع د کلمې د معلومولو لپاره راغلی چې دا واو د جمع ده صحیح شو نو قالو کې د مد ویل کېږي نو د حرف مد وروسته په بل کلمه کې سبب موجود ده په د منفصل باندې کېږي خو الف دلته هم نه لوستل کېږي صحیح شو دا دې پدې بل سوال مطرح کوي وي بعض ځایونو کې لاندې باندې دوه حروف لیکل شوي وي یو حرف لیکل شوی وي لکه واو د پاسه په راغلی وي حمزه یا مثلا لیکل شوی وي یا د پاسه راغلی وي حمزه یا لیکل شوی وي الف د پاسه راغلی وي حمزه لاندې باندې دا معنا ها یعنی دوه حرف سره شی کړی وي یو ځای کړی وي مثلا یبدأو واو دا کنه لاندې څه ده واو او پاس لاندې باندې هم دا معنا لاندې واو ده او پاس حمزه ده یا مثلا بئس یا نبئ کې اوس وګوره یا ده او پاسه پې حمزه ده یا مثلا یؤمنون واو ده او د پاسه پې حمزه ده یستهزئو لاندې یا ده او پاس پې حمزه ده سائلون کې همدغه شان د الف نه وروسته پورته لاندې نو د دې څه وجه ده بل دا چې د دوی حکم څه ده آیا دا دواړه حروف لوستل کېږي او که څنګه وایي دا ولې یو سوال څنګه به لوستل کېږي بل سوال یعنې موږ به لاندینې ته مراجعه کوو که پاسینۍ خبره ورسېدلې دواړه نشي لوستل کېدی ته یو ځل یو یې ووایه بل ځل بل ووایه نه دواړه نه یو به لوستل کېږي صرف هغه حرف به لوستل کېږي چې په هغې باندې جزم یا څه حرکت موجود اوس مثلا یؤمنون چې راځي واو ده او حمزه ده دا حمزه په دا سکون چې در په واو باندې ده که په حمزه باندې ده حمزه باندې ده حمزه هلته ویلی کېږي واو نه ویلی کېږي ځکه دا سکون چې دی دا د حمزې ده لکه چې پوه نه شو په دې خبره باندې لاندې باندې حروف لیکل شوي دي یا ده یستهزئو موږ یستهزئو خو نه ویو که نه حمزه ویو حمزه ولې ویو ځکه چې سکون په حمزه باندې ده سکون په حمزه باندې ده نو غیال نه لوستل کېږي صحیح شو او دویم حرف چې کوم لاندینی ده نو هغه بیا نه لوستل کېږي اوس پاتې شو دا خبره چې دا سوال چې په داسې ځایونو کې دوه حرف ولې لیکل شوي دي څه ضرورت و لیکلو وجه څه ده نو دې جواب ده چې حروف هجا کې حمزه یو داسې حرف ده چې د هغې هیڅ مستقل شکل نشته کله د الف سره راځي کله یا سره راځي صحیح شو او کله واو سره راځي نو چیرته د الف په شکل لیکل کېږي اوس الف د پاسه چې راغی صحیح شو د واو سره چې راغی ګوره واو لیکل کېږي خو واو د پاسه بیا حمزه لیکل کېږي نو ځینې خلک په قاعدو کې د ماشومانو ته وایي چې حمزه د واو په شکل حمزه د یا په شکل نو دا یا په شکل نو هغه خو یعنې وروستۍ خبرې دي نو ابتدا کې به تاسو صرف ماشوم د همدغه ښیي چې دغه پاسینۍ ویلی کېږي د لاندینۍ نه ویلی کېږي هغه دواړه پېژندلي د واو په شکل یا په شکل دا په علمي تحقیقات وروسته بیا په خپله صرف و نحوه کې دا خپله ځان ته فلسفه لري په ګرامر کې صحیح شو او کله کله په عربي قواعدو کې دا حمزه چې دی د حرکت په ځای باندې هم استعمالیږي نو هغه حمزه چې زبر لري هغې به د پاسه هغه ورکوي حمزه ورکوي او چې کله کسره ویل کېږي نو هغې بیا د هغې لاندې وي د حمزې لاندې ورکړي د الف شکل الف ورکړي لاندې حمزه ورکړي لاندې حمزه ورکولو معنا همدا ده چې دلته اوس څه پکار ده
صحیح شو. دا قاری کلمه چې موږ تاسو لیکو کنه قاری یا سره لیکو دا درست نه ده. دغه دا عربي کلمه ده دا باید امدغه یا سره ولیکل شي چې پاس حمزه ولري یا باید نقطه ونه لري او د پاسه باید حمزه او عام طور باندې ټول خلک هغه معلومه یا سره لیکي قاری او دو نقطو والا یا سره لیکي نو چې لیکي کنه نو دا درست نه ده. باید ځکه دا د قاری د قرآن غسل شوی دلته حمزه ده خو د یا په شکل باندې البته هغه یا به نقطه نه لري یا به نقطه نه لري. اوس تاسو یستهزئو کې اوس یا وګدا نقطه لري شکل د یا ده کنه خو یا خو نه ده کنه نو یا چې وای خو باید نقطه لرلای دې شي ته زموږ فکر نشته ګوره ولا یا راغلی یا نه راغلی هغه سره یا ده نه یا خو په هغه وخت کې چې نقطه ولري صحیح شو کنه. نو قاری کوم چې کوم یا راځي دا باید نقطه ونه لري د پاسه په حمزه راشي. ها نو دې جواب پیدا شو چې حروف هجا کې حمزه یو داسې حرف ده چې هیڅ مستقل شکل نشته چېرته د الف په شکل لیکل کیږي او چېرته د یا په شکل او چېرته د واو په شکل او چېرته د محذوف الشکل یعنی بې صورته وي بیخي. او د عین سر کوم چې تاسو حمزه ګڼئ د عین سر غوندې که نه موږ تاسو ورته حمزه مغه ته وایي دا د دې شکل نه دی بلکې دا د دې علامه ده دا د دې علامه ده. که په واو باندې راغی نو پوه شو چې دا واو نه ده بلکې څه ده حمزه راغله. که په یا باندې راغی همدغه د عین سر درته یادوي موږ دا د حمزه علامه ده په هر حرف باندې چې راغلل هغه حرف به حمزه ګڼل کېږي. که په یا باندې راغلل همدغه د عین دا سر غوندې نو دا به مغه یا ته به یا نه وایي هغه به حمزه وي. که واو باندې راغله هغه به حمزه وي. که الف باندې راغله هغه به حمزه وي. صحیح شو. نو دا وایي د هغې علم ده د حمزه د هغې علم او نښه ده. نو کوم ځای کې چې تاسو وګورئ د واو د پاسه د عین سر جوړ شوی وي نو پوه شئ چې دلته حمزه د واو په شکل رسم دی او کوم ځای کې چې د عین سر په یا باندې جوړ شوی نو په دې باندې هم پوه شئ چې دلته حمزه د یا په شکل باندې راغلی او کوم ځای کې چې واو وي نو پوه شئ چې دلته د واو په شکل باندې راغلی. او د عین سر او د هغې د لاندې والا حرف دواړو باندې جزم او حرکت څخه کوم یو دوه پیښونه راغلي وي نو هلته به دواړه لوستل کیږي لکه دفء کفا باندې خو جزم ده او حوزه باندې پیښ ده. دلته اوس وګوره ځینې وخت کې وایي فا راغلی ده دلته اوس نو فا سره حمزه هم یو خواته سر کې حمزه هم ذکر شوی ده خو دلته فا ځان ته جزم ساکن ده او حمزه څه شی لري اوس دواړه ویل کېږي که نه نو هلته موږ ویل چې هغه حرف به نه ویل کېږي چې څه نه لري نو دلته دا به داسې نه چې دئون به اوس به چې دا فا باندې حمزه راغلی نه دلته دف مستقل که حرف ده ځکه چې جزم لري او ان حمزه ده دا مستقل نو دا په دغه کلماتو باندې عطف نه کړی بلکې دا مستقل ځکه چې دا جزم لري چې جزم لري په دې باندې پوه دا مستقل حرف ده او دا لوستل کېږي او حمزه باندې پیښ ده نو هغه هم څه کېږي لوستل کېږي. دلته د فا او حمزه دواړه ویل کېږي ولې چې دلته فا د حمزې په صورت کې نه ده بلکې د حمزې شکل محذوف ده یعنی شکل یې نشته خو علم موجود ده او د عین سر د دې څه شی ده علامه ده په دې باندې ښودل کېږي چې دلته حمزه موجود ده. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.